اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نن غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم دغه څخه نن درس دی نهم درس ایډیټ مینو راځم سټارټ بټن یا سټارټ مینو دلته لاړم دلته نوټفیډ ته لاړم نوټفیډ پروګرام کې پرین یو دوه کمانډ په دوه چا دا ځکه کې یو موو کمانډ موو بل سایز دا دوه کمانډونه مو ته وي دا دوه کمانډ دی کمانډ چې دی موو دا معنا کې دا صفحه چې دو دا فوز دا طرف کې دا طرف کې صفحه فور ته وري بل طرف ته نه وري سایز دا معنا کې چې دا صفحه چې دو خې طرف ته چاته وري په صورت کې چې دا لیفت کلیک نیولې وي اوس ورته دا مو سایز په صورت کې په اړه کې چې کله دا ډاکومېنټ زو چې کوم منی ریسټور کوم کله ریسټور کوم ریسټور کوم چې دا ریسټور کوم دا یو کور کې خو چې ریسټور شي اوس په داسې کې سایز مو دوه سره په حال وي چې کله په مو کمانډ کلیک وکم دا ځکه چې مو دا غشته اوس نه ورسې خوا کنه زه په دا لیفت کلیک ونسم دا ماوس کې دا یې ونسم کله په دا طرف کې نه وري په دا طرف کې نه وري په دا طرف کې نه وري چې کله زه دې پټې ته وړم نه دا وظیفه ده چې کله دا ران کلیک وکړو خلو غیر فعال شي بیا دا دویم کمانډ چې هو دا سایز مې کله کله دا اخوان د لیفت کلیک نیولې وي چې زه څنګه ته چې څنګه دې تر څنګه چې تاسو وځي نو موږ ورو دا تفا کش کوي کا خي طرف ته سم بیا وو د کمانډ سم سایز خلم اوس خي طرف ته سم چې تاسو وځي دا راځي څه کنه خبر نن دا ته مې ته په ایډیټ مینو کې ایډیټ مینو کې اول کمانډ دی انډو شارټکټ دی کنټرول زیډ دویم کمانډ دی کټ شارټکټ دی کنټرول پلس ایکس دریم کمانډ دی کاپی شارټکټ دی کنټرول پلس سی څلورم کمانډ دی پیسټ شارټکټ دی کنټرول پلس وی پنځم کمانډ ډیلیټ شارټکټ دی یا ډیلیټ کول دی بل کمانډ سرچ with find څلورم کمانډ دی فایند شارټکټ دی کنټرول پلس اف پنځم کمانډ فایند شارټکټ دی F3 and F3 پنځم کمانډ فایند which previous shortcut دی shift plus F3 بل کمانډ دی replace shortcut دی control plus H بل کمانډ دی go to shortcut دی control plus G کمانډ select all shortcut دی control plus A بل کمانډ time and date shortcut دی F5 دا عملي یار یو کمانډ کی اوس ادي حالت کې صفحه چې دو دا انډو کټ کاپی پیسټ اکثر کمانډ غیر فعال وي دغه د په اول لیکنه کې زه لیکنه ورډ فایل نه ترم ذلك الذين كفكم کاپی خپل بیا دا نوټفیډ پروګرام کې دا لیکنه پیسټ کوم دا کوته اوس په دا کمانډ نه اني پیسټ پاو کنه اوس په پیسټ کلیک کوم کلیک په وکړو دا دې کې اته باندې کمانډ ځکه نه پوهه لګي اوس غواړم چې دینا بده کې یو لغت انتخاب کوم کیپ مې انتخاب کړو یو لغت یو خبره راځي کنه ته دا نو کلیک کړو نه دا کمانډ او څنګه تا وکړ کنه چې انډو بنا یو کړو ماک کټ بنا خو لغوي معنی پر کول دي
خو په کمپیوټر په لا کټ څه چې یو شی په مکمل ډول ډول بل ځای انتقالول خو بعضې کې نه پاتې کېږي یعنې د دې نه یو شی روغله بل ځای کې انتقال کړه شی بعضې کې نه پاتې کېږي ته کټ یې بل پسې کاپي کمانډ چې دی یو شی بل ځای انتقالوي بل ته په مکمل ډول سره که نه اصلي شی پاتې وي خو په هغې کاپي بل څه وړی کېږي بل کمانډ دی که پیسټ یو شی د وزن د روغه پیسټ لغوي معنا دو سریح کول داسې لغوي چې په کمپیوټر کې یو شی وزن نه وړه بل ته د کول ته پیسټ دی خو دا کمانډ د ډیلیټ ختمول ته وي خو دا لغات لومړی زه غواړم چې دا کوم د لغات مې انتخاب کړو دا داسې نه کټ کړم په مکمل ډول سره ختم شو که نه زر کې ځای کړم چې دا ځای کې دغه کمانډ چې کوم پیسټ کوم بیا درشم ایډیټ مینو پیسټ کمانډ یې داسې ته وروړو خو بیا خو هغه د راځي نو خو داسې نه دا کمانډ کټ ډو خو دا هم دغه جمله په نیمګړې کړه دا کوبل پښمون شي ته وایي چې انډو چې ول بیرته به هغه لغت ختم شي اخیسته وشي چې کوم ځای نه تو کړ کړی بیرته به غږ کوي ته ورشي بیا که ته ودرېږې خو ته چې انډو دا انډو کور به هره کس کوي چې یو ځای انډو کړه اشته اخیسته وړي که بیا د انډو کړه اشته بیا هغې مربوطات ارکړ کړی اخیستی تر وړي خو دا لغت دې ضرور که نه خو که زه ورته انډو د هغه کور مو ته ما کړه انډو نه ما کړه د هغه لغت بیرته اخیستی جوړو که بیا ورته چې انډو د کوم ځای ما کټ کړی دی اغېز نه بیرته د لغت داسې ته ورشي د کټ دا وظیفه ده چې په مکمل ډول مثال ته وایي جمله زه پکې کټ کوم جمله چې دا جمله پکې کټ که نه په دا دې کې نه چې کوم ته چې کټ کیزر کیږي دا دې کوته دا هغه جمله متضاد کې پیسټ زی بوزیګا جمله ته زی بوزیګا دا مکمل راوړی نه زه غواړم چې نه دا کوز په موږ انډوي کا بیرته جمله کې استوړي د کټ دا وظیفه یو شی پرې کوي اوس د مکمل لکه لغات وي مثال که حروف وي که کوم آکاس وي که نه یو ځای مکمل ډول اوري بل ځای کې زه بوزیګا دا کټ یې اوس مثال دا کرسر ته غوږوي که نه کرسر لکه داسې بیا کوي کله تو دې کې نه د کسې مو دا هغه لغات انتخاب وکړو که نه اول به انتخاب کړئ بیا به ایډیټ مینو ته ورشئ بیا به کټ کړئ اوس ته چې کله پیسټ کوئ مستقیما په کاغذ کې پیسټ کړي اوس که زه چېرته دغه لغات پیسټ کوم یا کوم ځای مې کټ په کاغذ پیسټ کړي خو شرط دا هغه دی چې دا کوم لغات چې کوم شی ته انتخاب کړو دا به لومړی کټ کړئ بیا ورته کنسر ورته وچوئ کوم ځای کې د وچولو کنسر داسې ته وچوه که نه کنسر چې کوم ځای کې دلته کنسر دی کنسر خو د ور دی دا کنسر ویني هته چې کنسر اوس زه غواړم چې دا ځای کې دغه لغات مو ته زیپ وځي پیسټ کړلو مکمل یک ځای وروړو اوس کې ختم شولو لغات مکمل د سره شو د کټ دا وظیفه اوس بل لغت لغته پسې کاپي کټ دا وخت په اړه کې چې کله تاسو انتخاب کوئ چې څومره انتخاب کړی نه وي پر هغه شی نه لري اوس زه رولم دا ځکه کې ودانه ډاکومنټ کې یا چې دا انتخابوم انتخاب کوي خو بیا اوس بیا څنګه ایډیټ مینو ته ایډیټ مینو کې ته دا هغه شی مته کاپي څه وظیفه ده کاپي لغوي معنا ده نقلول د کمپیوټر په اصطلاح کې یو شی نه کاپي خو سره نقلول بل ځای په ځای کول ته کاپي که نه چې اصلي شی په کاغذ پټوي هغې چې کوم کاپي نسخه او بل ځای کې چولی کېږي اصلي شی به نقل کېږي خو دغه شی مو کاپي کړو اوس در سم مثال دا پیسټ کوم دا کوته چې دا ډاکومنټ چې دی دا کوم لغات مو انتخاب دا متضاد کې پیسټ کړه چې دا کله پیسټ کړم لغات مو متضاد کې پټ شو که نه یعنې دې سارلو دغه کاپي دا وظیفه ده یا مکمله جمله زه غواړم چې مثال د دې کې نه دا جمله ټوله ورکړم ته یې دا مته کاپي کړه دې نه دا دې کې مته پیسټ زیپ وځيګه جمله مکمله اصلي جمله پټ شوه یا یو لغات رو مثال ده بسبب یو حروف می‌خوزم ودا کاپی کوم دې جمع ته دا کې پیسټ کړل زه پوزیګه ایډیټ مینو پیسټ دا کې بل کمانډ دی ډیلیټ خو لغوي معنا ختمول په کمپیوټر کې اوس کې وړه دا لغات ختم کړم اول به انتخاب کړئ کله انتخاب کړئ نه بعد ورشي ایډیټ مینو ته ډیلیټ پال شو کنه په ډیلیټ کلیک وکړئ ختم شولو ودا دې کې دا څو کمانډونه کورته ونه کوم د شټ کړئ باندې دا سره د کوم راځي اوس غواړم چې دا کور مو وکړو کنه ودا په همون شم وته نه مای کټ کا مای ډیلیټ کا انډو بیرته هغه لغت د سر شي انډو دا غوډي په خو
بل کمانډ دغسې سرچ ویت واین د واین دا هغه یو هغه د بروزر دی که نه چې انټرنیټ سره وصل دی که نه کوم معلومات هغې نوټفیډ په راکړې روخلې بل شي روغلې دا به د نیټ سره وصل وي چې دا باندې کله کلیک وکړې ته مستقیما هغې صفحې ته بیایي چې کله د نیټ سره وصل وي اوس نیټ نشته که نه چې کلیک وکړې تو دا مثال د هغه کوم یو لغات دا انتخاب جوړو اوس غواړم چې دغې لغاتو په باره کې معلومات راکړم په دغې سرچ ویت واین چې کلیک وکړې تو مستقیما هغې سایټ ته بیایي هغې سایټ ته لاړ شي خو دا اوس کورونه کې د نیټ څخه طلب لري ښه دا به د بل کمانډ فایند نیکسټ فایند پریویس دا کې لکه هغه موضوع ډم فایند معنا لغوي معنا پیدا کول لکه اوس پیدا کول دی که نه ته غواړې تو مثال یا صفحات لیکلی دو یا د یو کتاب لیکلی دی که نه دا هغه ته یوه لغاتو ضرورت شو چې اوس د هغه لغات پیدا کړم نو که دغسې یو لغات کسې ځینې په وکړې څخه ځینې په صفحه کې چې ته دا یو لغات پیدا کړې ډېر پکې وي که نه نو ګنټه ټایم نه شي که په کتاب وي په کتاب په ورځ کې نشي کړای بیا د فایند نیکسټ لپاره دی چې کله فایند ته کلیک وکړې ته غواړې چې اوس د کوم لغات زه اوس غواړم چې د یو لغات پیدا کړي اوس ضروري فایند ته کلیک وکړه په داسې کې زه ته دغه فایند چې دی که نه پیدا کړه د هر کمانډ ته کلیک وکړې دا ته یو زونه میسج خلاصوي و دا کې دغه هغه چې کلوز کړو میسج دا مینو دا د فایند مربوط و په دا کې ته یې چې فایند وټ څه شی پیدا کړم په دغې خالي وخت کې به ته هغه لغات ولیکې که نه چې کوم لغات ضرورت ته چې دا پیدا کړم تاسو کې به ته ولیکې هغې نه بعد پسې فایند نیکسټ باندې مو ته پیدا کړه راتلونکی لغات کینسل باندې ختمول بیا دا کې میچ کیس دی یو لغات یا یو حروف د بل سره مقایسه کول رف راوند دا معنا چې په دې کې مو ته لغات پیدا کوه سر کم ته چې ته بیخ ته ورسېږې بیا ستاسو به بیخ ته ډایرکشن دی ډایرکشن خو لارښوونې ته یې خو په کمپیوټر کې جهت ته یې که نه که چېرته یو اپ دی یو ډاون دی اپ چې د کلیک وي په دغې ډاکومنټ کې یا په دې کتابه کې یا په دې صفحه کې به پورته لیکلي به هغه لغات پیدا کوي که ډاون انتخاب وي په لوند انتخابوي دا عملي اټوپ کوي اوس ویډیو مې لیکل که نه په دې فایند نیکسټ چې کله کلیک وکړم نو ته به لوند درکړه پیدا وکړه که نه ویډیو بیا نیکسټ کوم یې کن ناټ فایند ویډیو بیا پیدا څنګه نه کړه چې ته لوند لیکل نشته که نه اوس که بیا وغواړې چې نه زه دغې صفحه کې پورته برخه کې هغه لغات پیدا کوم بیا به د اپ کې چیک ورته ولګوئ بیا به دې فایند نیکسټ پیدا کړو بیا فایند نیکسټ بلې پیدا کړو فایند نیکسټ بل تر اخره څومره ویډیو په نوم لغات په ویډیو کې پیدا کوي دا کې مهمه خبره چې دا مهمه خبره ده میچ کس باندې مقایسه کول دا هغه لغات کې دا درې خبرې پکې دي اول دا خبره کې که چېرته تو په دغې خالي ځای کې به ته ولیکلو ویډیو هر لغات وي که نه لومړی حروف یې غوټ و نره اوړه و تو ته دا هغه پاراګراف کې یا په دا کتابه کې هغه لغات پیدا کوي چې اول حروف یې غوټ حروف وي نره اوړه یې پیدا کوي وي او که چېرته ټول حروف غوټ وي بیا یې نه پیدا کوي چې چیک لګېدلی وي او که چېرته داسې شوی وي که نه چې لومړی حروف یې وړوکی حروف یې د نره غوټ وي که نه داسې دا ورته ولیکئ په آیته پیدا کوي هغه حروف ونه پیدا کوي چې لومړی حروف یې غوټ وي نره اوړه وي یا به داسې شوی وي که داسې کې مکمل د لغات په غوټو حروف لیکلی وي هغه لغات پیدا کوي چې څومره به د پاراګراف کې په غوټو حروف لیکل شوي وي هغه لغات پیدا کوي اندر نه تېرېږي یا به داسې شوي وي چې په پاراګراف کې په وړو حروفو لغات ټول لیکل شوی وي ته چې په ټولو حروفو وړو حروفو ته ولیکې ته هغه لغات پیدا کوي چې په وړو حروفو لیکل شوي وي دا وظیفه ده اوس سره کم ده اوس دا که فکر دی وي داسې لغات وي چې زه مثال دغه یو لغات داسې کې لیکم ویډیو په په وړو حروفو باندې په وړو حروفو یې لیکم داسې مې لیکل که نه نو زه فایند نیکسټ کوم ته ټول پیدا کوي که دی فایند پوښتنه که په غوټو حروف ته که په وړو حروفو پیدا کوي که نه که داسې کې دغه ویډیو اول حروف وړوکي حروف ته که نه پیدا کړو نو زه بیا د فایند نیکسټ د بل دا وړوکي حروف ته پیدا کړو که نه بیا د فایند نیکسټ یعنې که غوټ حروف ته پیدا کړو که نه خو د فایند نیکسټ چې د په وړو حروف هم په وړو حروف هم په غوټو حروف که نه پیدا کوي که چیک نه وي لګېدلی که په وړو حروفو وي که په غوټو حروف وي که هر رقم ته یې پیدا کوي نو که چېرته چیک لګېدلی و زه چیک لګوم کله چې چیک ولګوم په دغه میچ کیس کې نو ته دا ویډیو مقایسه کړه په دغې پاراګراف کې چې دغې لغات سره برابر وي نو ته هغه پیدا کوي چې که زه فایند نیکسټ کړم که نه پورته خو نه لیکل نشته که نه زه ډاون ته انتخابوم ډاون سره به
ویډیو پیدا کړه که نه پیدا کړه کاپي کړي په وړو حروفو که نه کنه پکې تېر شو او که چېرته دا حروف وینې ورته وړوکی حروف کوم اوس آپ سم پوست طرف فوټ طرف ته سم چې فایډ نیکس انتخاب کړم مده برابر په وړو حروف پیدا کوي یو دوه درې یا چې درې په وړو حروفو شته خوندره نشته بیا به داسې وایي که نه چې یو حروف په دې کې ویډیو ولیکل شي افاده کې داسې بل لیکل په غټ حروف ولیکل که نه داسې لیکلی وي که نه بل به داسې کوي کې مکمل په وړو حروف لیکلی وي داسې به لیکلی یا به داسې لیکلی وي چې یو حروف وي وړوکی حروف وي نرم نه نرم وي ټول غټ وي داسې به لیکلی وي داسې به لیکلی وي که نه اوس داسې کې کله چې زه کلیک وکړم مو ته به داسې کې زه ټول په غټو حروفو ته لیکم اوس چې کله به د فایډ نیکسټ کلیک وکړم مو ته به چې سکرین په غټو حروف یو پیدا کوي نرم ټول نه تېرېږي او که چېرې داسې ورته وکړم چې نه مو ته د اول حروف وړو حروفو چې لیکلی وي پیدا کړه د ده نه تېر شه بیا چې کله انتخاب کې دا فوس طرف وکړه ویني پیدا کړو که نه ډاون اوس دغه رف رام څه وظیفه ده وظیفه ده چې زه چک ولګوم زه به دې جلونه خلاصوم چې داسې کې د ډایرکشن کې یا چک اف کې چک لګوه یا په ډاون کې چک لګوه مستقیما زه چې کله کوم لغات پیدا کوم زه په ویډیو باندې صحیح لغات لیکم نه مثال دا مې لیکلو اوس یې فایډ نیکسټ پیدا کړو که نه بیا پیدا کړو که نه ویني اخر ته ورسو که نه اوس چې کله که چک نه ولګېدلی دا مو ته به داسې مو ته به میسج ورکولی چې دې الونده لیکل نشته اوس مستقیما ډایرکټ ساته شي هېڅ ضرورت نشته چې مثال خبرې هغه ته وکړي دا وظیفه ده هو دا پوه شوې که نه دا مې پوهېده نه دقیق مطلب د بېرته خبره ده هو دا کې وینې یو فایډ نیکسټ دی یو فایډ پریویس دی فایډ نیکسټ یو مو ته لغات پیدا کړه دا لغات پیدا کړی دی که نه به دا دې نه راتلونکی لغات پیدا کړه اوس چې کله اف دا فایډ نیکسټ کلیک وکړم راتلونکی لغات چې کوم نوم د ویډیو موجود وي دا یې پیدا کوي بیا ځکه پیدا کوي چې دا ځای کې فایډ نیکسټ مو ته لیکلی دی که نه خو که چېرته مې داسې چک لګولی و چک مو ته هغه لغات پیدا کوي چې ټول په غټو حروفو وي دا فایډ نیکسټ لیکم اوس چې ټول اوس داسې وایي چې په دا F3 که زه کلیک دا په دا نوم بل لغات نشته که نه دا که درېږم پیدا کړو یو وینې بیا فایډ نیکسټ دا له کومې لغات چې مو داسې لیکلی یای دا ځای کوي دا ځای کې ځکه پیدا کړو که فکر وي دا اول حروف وړوکی حروف دی که نه چې کله په دا پاراګراف کې کوم حروف وړوکی حروف مو د اول پیدا کړو پیدا کوي ځکه چې مو چک لګول دی که نه که چېرته دا چک لرې کړم دا چک ته وینې میچ کس نه دا چې لرې کړم د ویډیو په نوم چې هر رقم ته لغات وي که په وړو حروف وي که په غوټو وي که نه نو مو ته پیدا کوي چې کله وینې په دې معنا په پاراګراف کې لیکل پیدا کوي دا پریویس دا معنا کوي دا فایډ نیکسټ نو دا به ډبل کمانډ پریویس فایډ پریویس مو ته راتلونکی لغات پیدا کوي دې نه سټه لغات وروسته چې دا په ښه لغات وي مو دا پیدا کړه دا ویډیو په نوم سره کله دا کلیک کوم فایډ نیکسټ مو ته برابر وروستنی لغات پیدا کوي دا وکړو که نه فایډ نیکسټ معنا راتلونکی فایډ پریویس معنا وروسته بیا دې لپاره بل دا ریپلیس خو لغوي معنا ته پلیس ضد دی ځای په ځای ریپلیس معنا دوباره ځای په ځای کول دا ریپلیس دی یو لغات دی که نه او زه غواړم چې په داسې کې کمپیوټر په سره کې پاکې ذکر مې اوس وي پاراګراف ته لیکلی ده پښتو لیکل کړي دي که نه تو داسې کړي دي چې تو څرګنده یې لیکلي تو که نه خو داسې که هغه یې کومه یې تو نرمه یې ته ضرورت دی که نه خو دا نرمه یې مکمل کوي ته دا یې مطلب کې ته پیدا کوي خوشي نه کړې که نه دا چې کله ته نشې پیدا کوې که نه دې باید ته دا یو ته پیدا کوې یوه پیدا کوې بیا لیکې بیا پیدا کوې نو دا پوری کار شته که نه اما ته خبر ته وکړه چې هر کمانډ ته کلیک وکړې مربوطه مینو خلاصوي ریپلیس مربوطه مینو ده هغه ورډ فایډ ورډ هغه خبره ده خو په دې کې به دا خانه خالي کې به ته ولیکې یو لغات چې کوم لغات
ته غواړې چې پیدا کړي بیا یې پسې نیکسټ وکړئ به دا دویم ریپلیس ویت به دا ریپلیس ویت کې هغه لغات چې ته کوم لغات په هغه ځای باندې زه پوزې کوي چې وایي چې مثلا هغه لغات ختم شي احمد دی که نه احمد لغات دی که نه ته وایي چې د احمد نه احمد به ته محمود شي خو احمد خو به دا کې مثال لاس شل یا زر لغات پته لګي دلته یو پکې لیکي یو کې زه کوي ستړي وي دي که نه دې برابر ته اول احمد لغات پیدا کړي هغه نه بعد به دا غږ کې دا ریپلیس ویت کې ته ولیکئ چې کله ولیکئ بیا یې پسې ریپلیس وکړئ چې ریپلیس وکړو یو به ته پکې ځای پوزې کوي بیا ریپلیس کوه بیا شین کوي بیا ډایرکټ ریپلیس آل کوه چې ریپلیس آل د څومره لغات د احمد په نوم سره یو ټول محمود اوس دا کې اوس په دا کې هغه خبره کینسل باندې چې کله کینسل کلیک کړئ کینسل بیا دا وظیفه ده چې بیرته دې خلط صفحه بیا به دې کې مش کس هغه خبره کوي مثلا هغه لغات مقایسه هغه لغات سره چې کوم لغات په پاراګراف کې په کتابه کې موجود دی اول به ته مقایسه کې چې په داغه نمونه لغات شته کنه چې وی اته نشي مې کې چې کله پیدا کړی کنه بعد په تو داس کې تو لیکي بل محمود نوم به تو لیکي ولا قدر کې مو الټ ولیکلو کنه زه والته ته مو داغه لغات پیدا کړم چې کله کوم مو ته چې الټ مې ته پیدا کړو اوس دویمه خبر ته چې په وسو وکم په ریپلیس کې ته نه بدا باندې متولي کا محمود ولیکا یا مثال ام डी वाली مثلا ام डी वाली का या क्या सही सलाम ام डी वाली का محمود वो जो करा उस दो तो इंदाम ता रिप्लेस करता आल तो वो जी ام डी बता के क्लिक कर मुझे पर अदर जो गाना ام डी बल नेक्स्ट ख्याल है या उधर वो ख्याल है खास के بدل کړی دی نه بدل شپ بدل کړی مو ته پکې ودا دي چیرته نه ام डी بلا ام डी हेल्प سره بدل کول او بده زیاتې بلا ته پیدا کول بل نشته کنه اوس یو بل غلط طریقه زه ته مته غوږ کې پیدا کوم مثال وین پیدا کا وین لغات مته په ویچ بدل کا او مته وین لغات دای پیدا کی فایند یا وین خوشتا بدي ريبليس مته دا لغات په شي بدل کا یعنی ویچ بدل کنه اوس بل دا بیا مته ريپلیس کا ته پیدا کړو بیا ته دا بیا ته ریپلیس کړه څه څه یو به ریپلیس کړه ریپلیس اله کې سم لغاتونه وین وی او ویچ پاره دا کوم مثال دا صلفونه کې ته وی ظرفونه کې ته وی کنه نو ظرفونه کې بګی دا یو لغات ته پیدا کوي بګی دا ستړي وی کنه په وجه باندې یو لغات ته لیکه ریپلیس کوي ټول لغات بلوي ریپلیس پر ځای دا کې دا چې لګي دا چې نو لګي دا کنه ادم هغه خبره کې چې نو لګي دا کله چې تا کنسر بیخته ورته لغات پیدا نکړو تو تا بیا بیرته واپس نسی ته خپل بیا کله چې لګي دروي ولا قضا ته زه دا وین دا کنه وین خو زه کې یو لغات لیکم مثال زه ته پیج مو لیکلو کنه زه ته پیج مې پیدا کړو کنه او دې بلا پته پیدا کړو کنه بلنه کنه زه میسج ورکړم چې زه کې چک ولا غوام عمر غو کنه ولی ته ضرورت نه جامه میسج ورکړي ډایرکټ په صفحه کې چې پیج موجود وي پیج په نو ساعت کې پیدا کوي دا تقریبا نوی ته متا اوکا دې دا وظیفاتو ریپلیس ټول متا دا پیج ته کنه دا په ویچ بدل کا چې ته چې متا ویچ کنه مثال خبره براته ویچ دا دې مطلب پوښتنه کا ستاسو ورته ها دا بل کمانډ ګوټو خو وایي مانم تل هو خدا دې کېږي ګوټو دا وظیفاتو کله چې په صفحه کې ویډیو نه کنه دا کوم لاین ته سي او دا صفحه باندې کې په لاین کې کېږي نه او دویم مثال زه اوس ویډیو زه ته جره په صفحه کې د کې چې ګوټو باندې کلیک وکړم زه ته چې مثال اوس په دویم لاین کې ویډیو دویم لاین کې ښه دین تاسو کې دا لاین څه دین تاسو کې دویم کې کنه ته دویم موجود زه ته چې مو سلورام لاین ده زه دا کلیک وکړم ګوټو چې ګوټو ته کلیک وکړم نو مستقیم کنسرت کوي چې ته سلورام لاین ته ورغلم سیو دقیقه ټایم ایډیټ مینو کې دې ځای په انشاءالله پوه شئ کنه سلیکټ آل دا معنا چې مکمل انتخابول یا ډاکومنټ غسل پړي بیا چې سلیکټ آل کلیک وکړو کنه په دې سره مکمل چې څومره ډاکومنټ موجود وي صفحه څومره کوم ټول انتخابي ها سلیکټ او سلیکټ مې کړو زه غواړم چې دا کاپی کاندې چې څنګه دا لیکل ایډیټ مینو تاسو ته کاپی دا لیکل د سره کې دا ځکه کې زه پوزګه کله پیسټ کا لیکل د سره مطلب ګورئ ها څنګه کا په موږ نه نوم دې نه ته ودا کړو په دا کې مثال کنټرول زد
بدې کې بل کمانډ ټایم اینڈ ډیټ وړي بعضې ډاکومنټي ته لیکل کړي وي که نه چې اوس نوې لیکل وکړم نو باید دې تاریخ پروت وي وخت پروت وي که نه تاریخ خو پاتې کې ته شاید چې لیکي ته یو رضا لیکي ښه لیکي که نه نو ضرور د تاریخ هغه سره لیکي هغه سره لیکي که نه نو دې بیا ته کړای شي داسې کوي ډیټ اینڈ ټایم کلیک وکړي ته به داسې کې هغه تاریخ هته وي چې وي که نه صفحې وکړي وي که نه که په سار کې جو یا چې واچوي په دې کوم کې ته تا به ترګدا کړه کنسل زه غواړم بتا دې کې مو تاریخ چې تاریخ بدل کړی او به دا شورټکټ کې ښه خو شورټکټ دی په دې برا شورټکټ دی کنه لانډیز انډو کنټرول زد زه رسم کتا او اس کې کیبورډ سکرین کیبورډ ته او اس کې بتا دې کې زه مثال یو لغات کې کوم ناس کوو درېدم اوس کنټرول زه غواړم دا ویډیو په نوم ار لغات ہے زه ودې کنټرول مې کولو دا ختموم کنټرول پلس ایکس دا ختم کړو ختم کړه او دا دې کې اوس زه غواړم چې بدايه غزه پخمون یم بیا زه قدر لم کنه کیبورډ ته دا کیبورډ د شکل کې دا یو ډېر مهم رول لوبوي کنه زر کور یو پر زر کې یو کله چې ته به دا راکوي کنه ته چې په شکل کې کو کلاش حلق دا به کې دا مسله کې کاسته اگر کته ډېر خبره داسې چې دا ولا مسله کې کاسته کنه بدا شي ګرځي پیږي یو وخت نه ځای کوي اوس زه غواړم دا کوم لغات مو ډیلیټ کړو بدا په کومه نه ډیلیټ کیږي لان کنټرول پلس زد لغات به بیرته شي اوس غواړم دا لغات د غز نه کاپی کړم بدا کنټرول پلس سی اوس دا کې درګه دا لغات د ستر کې دا لغات تاسو موجود وي انتخاب دی نو لغات انتخاب له انتخاب کړم اوس کنټرول پلس بیا وی لغات رو انداز کا پته شو بیا د بل شارټکټ پیسټ کنټرول شو کنه بل ډیلیټ برا شارټکټ نشه په خپل د کیبورډ کې ډي ال چې ویني هغه کې باندې دا کوم ډیلیټ کا دا لغات ہے چې دا لغات متخاطم کا انتخاب کې ډیلیټ ختم شو وړو چې نه ډیلیټ کوم په موږ کنټرول پلس زد ودغه د برا سلیکټ بل کمانډ دغه پر وکنه اپار نیکست پر وکنه اوس غواړم زه فایل نیکست پر راځم زه تاسو لاندې د کنټرول پلس دا ویني دا کنټرول پلس اف چې موږ ته ډایرکټ هغه وینو خو تاسو چې کوم څه یا لغات پکې به کوم بیا چې ته زه غواړم چې دا کې فایل نیکست رکن چې راتلون کې لغات انتخاب کوم سوال دا غواړم بیا ته کنټرول پلس اف3 کنټرول پلس اف رولم دا لغات پیدا کا نیکست پیدا وړو کنه F3 ویني دا کوم دی کنه دا پیدا کړو فاین پریویس فاین سکور کی دا راتلون کنه لغات پیدا کوم کنه ا دې را بیا شیپ او اسکی او وب جوګه کنه F1 بٹن بیا و شیفت بیا F3 ډایرکټ هغه لغات پیدا کوي خو دا کوم انتخاب نه کنه څه لغات پیدا کوي یعنی شیپ پلس F3 یعنی دا وظیفه ده اوس ګوټو اوس ریپلیس لپاره کنټرول پلس ایچ ده کنټرول او اس کې کیبورډ کنټرول پلس ایچ هغه ویډیو ریپلیس منیو خلاص ده او ویډیو نه لغات پیدا کوي اوس ګوټو لپاره کنه کنټرول پلس جی وکنه So then we go to control plus G. That way go to menu how? So select all the para control plus A. To have it happy. मतलब सर पर दे ओके शोना ते उस बाम का दर्द यार दे तो अगर डेट दे बरका ना खाली वो इसके F5 बटन क्लिक का डायरेक्ट तारीफ भेज कोई